تاسو ټول دا ویلی شو چې زمونږ او ستاسو الحمدلله دا هغه زړونه وي چې د دې اولیاو مینه لپاره انتخاب یې چا کړی په عرش باندې انتخاب اله العالمین کړی او ګورئ اخیرنۍ خبره ورته کومه یو مې ورته حدیث وي یو ورته د حکایات اولیاء یو خبره کومه بیا زه خپلې خبرې ختموم اولیاء کرام نیکان پاکان دا داسې خلک دي چې د دوی په مجلس کې به خلم کنټرول ساتي او زړه به کنټرول ساتي او څومره علما د علم ظاهر والا چې څومره علما دي په دوی باندې لازم ده که دوی خپل ځان کمال ته رسوي خپل ځان مرتبې ته رسوي که تقرب الى الله د خدای پاک نزدېکت حاصلوي د رسول الله مبارک نزدېکت حاصلوي دغه علما علم ظاهر والا به راځي او د اولیاءو په خپو کې به په ادب او احترام باندې کېږي بیا به ورته خیر میلاوي او د هغې یو مثال در کومه مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه چې دا د شمس تبریز رحمت الله تعالی علیه مریدو نن د 900 کاله مخکې خبره وه وی چې دا ګرمۍ په موسم کې جلال الدین رومی یو لوی عالم تیر دی او په تصوف کې هم یو شخصیت تیر دی هغه یو دیوان لیکلی دی دیوان شمس د خپل مرشد پاک په نوم باندې د فارسي اشعار دي پکې یو یې لیکلی دیوان کبیر 40,000 اشعار دي پکې یو مثنوي شریف دا ټول په هغې کې د تصوف دا هغې متعلق غزل او دا هغې متعلق شعر په هغې کې دی دا مخکې یو عالم و خو چې کمال ته رسېدلی دی په تصوف کې یو شخصیت ګرځېدلی دی او نن خلک په مجالسو کې د هغه تذکره کوي خلک یې په طور د دلیل او تایید باندې ذکر کوي که دا مقام ورته ملاوی شوی دی دا د شمس تبریز رحمت الله تعالی علیه د قدمونو ورته ملاو شوی دی د یو عالم او چې په ګرمۍ کې په مدرسه کې د تالاب په غاړه باندې ناست دی د حوض په غاړه باندې ناست دی طلبه کرامو ته تدریس کا سبق ورته وایي مولانا روم رحمت الله تعالی علیه په دغه تدریس دوران کې شمس تبریز رحمت الله تعالی علیه چې یو درویش او فقیر و هغه راغی نه پیژانده چې دا فقیر او درویش څوک دی کله چې راغی مولانا روم رحمت الله تعالی علیه سره چې کوم کتاب دی هغې په بابت کې شمس تبریز ورته این چیز ورته چې ستا په دغه لاس کې دا څه شی دی دی ورته فرمایي این آن علم است که تو نمیدانی مولانا روم ورته چې زما په لاس کې چې دا څه شی دی دا داسې شی دی چې ته په دې باندې نه پوهېږې دغه فقیر ته شمس تبریز ته رحمت الله تعالی علیه هغې کې کتابو کې داسې نسخې وي چې په لاس باندې لیکلې شوي وي کتابونو شمس تبریز مبارک کتابونه راوخیسته او تالاب کې وغورځوله چې کله یې تالاب ته وغورځوله مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه په دې باندې ډېر خفه شو غصه شو چې په دې کې خو کلمي نسخې دي چې دا اوبو ته وغورځي اوبو کې به هغه ختمې شي دا خو ډېر په مشکله باندې ما راجمع کړې وي ما لیکلې وي چې کله یې د ده خفګان ولیده
शमसुद्दीन तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैहि दगे हाउस तालाब तो कुछो दा किताबों या रवाहिश दियाता लिकाई खत्मेदल खोपरेला शी किताबों ना लांदम अल्लाह या रसूल अल्लाह फदीकी कलमी नुस्खे किताबों कलमी नुस्खे खत्मेदल खोपरेला शी लांदम वुच बिल्कुल वुच बिरता यकी खुदा रोमी से मुबारक मखिता वस्तरदई उख्तना का देवर दीजी इन चीज दस शरे शम्स तबरेज तो फरमाई इन आन इल्म अस कि तू नबी दानी दाम दस इल्म में चे तपति बांधे न बुआगी वरनाई चिकल दा खबर वशवा दत्त पता वलीगे न चे यो फकीर दई और दरवेश दई मां तच खैर मिलावगी दद कदमों के बमिलावगी और दो पसे और रवान शो पख्तो के यकीन असर और तफरमाई कुर्बान बेअदल सरकमा शम्स तबरेज तो फरमाई चिमाम दुआ का लमख के रब ने दुआ मुख्तवा च रब दा से कसरा करी चिजमा तब तसव्वुफ अमानत संभालो लेशी रब मालक कुतुबान दे मगे इंसान रात और तो फरमाई और शिकली बेअदल सरौता नो अगयो दीवान नहीं दीवान शम्स मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि बागी की दाई और शेर दई मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज नशुद दर शेर अवली का मौलाना रूम बा इल्म आला मकाम तनवे रसीदले अगन बा मौलाना से नवे जुड़ शोई च तंसो पूरे शम्स तबरेज पकदमु के नवे नास च मान यो चोक जुड़ शो माते यो पहचान मिलाव शो यो शख्सियत शुमा दा टोल बरकत दग दरवेश पखो के नास्ता और दा गसर द बिआत और बरकत बांधे दे नुदी वजह साहिबानो तो उलमा दी तो नूर मंगो पतासो के नेकान सालिहान खलक दी कमुंगा कमाल तरसु और खुदे नजदीकत मौता ता हासिलगी और दा रसूलुल्लाह मुबारक नजदीकत मौता ता हासिलगी दा बरता अल्लाह हासिलगी शद्दत के औलिया पकदमनु की व अदब एहतराम बांधिकीनु ज़मा उस्ता दुनिया मम खैस्ती ज़मा उस्ता कब्र और हशर मम खैस्ती इलाह आलमीन दा ज़मुन पजरो के दा औलिया व बिना दा हुई एहतराम और अदब पैदा का और दा ज़मुन उस्ता सुवैल और दा नास्ता और चाचे दगे महफिल इनइकाद करे खुदे पर तूल अजर अजीम वर्का व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।